بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا القلم خپرندوی اداره ده. زه شرافت ویاړم او دا د فکري سمون خپرونه ده. د فکري سمون په دې خپرونه کې له فکري، علمي، سیاسي، نظامی شنندانو او د ټولنیزو مطبوعاتو له فعالانو سره خواله کوو. د فکري سمون دا خپرونه مو افغانستان پرېږدی موضوع ته ځانګړې کړې ده. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. د امریکایانو پاتې کېدل د خونړۍ جګړې په بیه دي. هغه بیه چې امریکا یې پرې کولو ته په هیڅ صورت تیاره نه ده. دا سیالي 20 کاله ترسره سوي او تجربه شوې ده. د دې معرکې ګټونکي او بایلونکي له لا وړاندې سره معلوم دي. بایډن د جګړې توان او اراده نه لري. یوازې خپلو ماتو اجرو عسکرو او جنرالانو ته یو دروغجن ډاډ ورکوي. دوی پوهیږي چې په افغانستان کې پاتې کېدل د دوی په مالي، ځاني او اقتصادي زیان دي. بایډن که بیا هم د تیرو ولسمشرانو په څیر د اشغال ستراتیژي ته دوام ورکړي، نو د تیرو ولسمشرانو بوش، اوباما او ټرمپ په څیر به دلته په خپلو ستراتیژیو کې پښه بنده وي او نوموړی به د هغوی په پرتله لویه رسوایي او شکست سره مخامخ شي. طالبان اوس هغه طالبان نه دي. نړۍ هم د امریکا له فرعونیت څخه سرغړاوی شروع کړی. که به دا وي چې ناکامه ستراتیژي او خپل امریکایي متکبرانه انداز نور بدل کړي، د افغانستان ده دلته د ډیرو متکبرو ورمیغونه مات شوي. د یادې موضوع اړوند د محترم قاری سعید خوستی صاحب نظر را اخلو. افغانستان پرېږدی، افغانستان را رها نماید، گیٹ آؤٹ آف افغانستان. دا هشتاګ 13 اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د زرګونو افغانانو له لورې په پوره جوش وځلیدو. 11.5 ټویټونه په ټویټر کې د دې هشتاګ لاندې وشول او په ټویټر کې لومړي ځل افغانانو ثابته کړه چې امریکایي اشغال ورته د منلو نه دی. خو متاسفانه هغوی چې له اشغال سره ژوند تړلی او د اشغالګرو تیښته دوی د مرګ په معنا ده، په هغوی باندې د افغانانو دا غږ چې د خارجیان د افغانستان ووځي دومره بد ولګېدو، دومره دوی ته زور ورکړو، دومره حسد او کینې ونیول چې په دروغجنو سرویګانو یې ادعا وکوله چې دغه ټویټونه د ګاونډیو هیوادونو څخه شوي دي. ځینې یو څو قدمه نور هم په دروغو کې مخکې لاړل او ادعا یې وکړه چې دا ټویټونه د حقیقي ټویټرونو څخه نه دي شوي، بلکې دا د روباټي ټویټرونو څخه شوي دي. خو دوی ته موږ وایو چې لکه څنګه چې تاسې ته موږ په نظامي ډګر کې ستاسې مجهزو پوځونو ته په داسې حال کې چې تاسې په پرمختللیو وسلو او وسایلو سنبال یئ، تاسې ته موږ په تش لاس په کمو وسایلو ماتې درکړه، داسې ملله الحمد په مطبوعاتي ډګر کې هم په داسې حال کې چې تاسې په وسایلو سنبال یئ، د لویدیځ په پانتونونو کې روزل شوي یاست، بیا هم تاسې ته دغه ځوانان چې وسایل نه لري په کمو وسایلو به انشاءالله تاسې ته ماتې درکوي او ماتې یې درکړه. عجبه نه ده، شاه شجاع او د هغې ملګرو هم د افغانانو مقاومت او جهاد پردیو ته منسوباوه او استخباراتي دسیسه یې بلله. روسانو او کمونستانو هم په داسې حال کې چې د هیواد په 4 کې 3 برخې نفوس د دوی په وړاندې جهاد او مقاومت کولو، هغه یې پردی استخباراتي دسیسه بلله. تیرو 20 کلونو کې هم د افغانانو دا تاریخي ویاړ چې امریکا او ناټو ته په افغانستان کې ماتې ورکړه، امریکایي ګوډاګیانې د پردیو استخباراتو دسیسه بولي او د دې ملت دا لوی شاهکار او د دې ملت دا لوی ویاړ دا نورو ته منسوبوي. زموږ ستاسې د مبارزې ترمنځ فرق دا دی او همدې ټکي تاسې حیران کړي یاست چې تاسې د دومره وسایلو، مادیاتو، د دومره ډالرو، د دومره امکاناتو سره سره هم جنگ نشئ ګټلی. تیر تاریخ د موږ تاسې په منځ کې پروت ده، ځکه تاسې د مادیاتو، د معاش، د تنخوا دپاره جنگ او مبارزه کوئ، عقیده نه لرئ، مورال نه لرئ، انګیزه نه لرئ او لله الحمد زموږ مبارزه، زموږ جهاد هغه د یوې انګیزې، د یوې عقیدې په اساس دی. همدا دلیل دی چې په کمو وسایلو په تش لاس مو تاسې ته ماتې درکړې ده او ماتې به درکوو انشاء الله وهو العزیز.
د تیر په پرتله زموږ پوځي ځواکونه په نظامي او دفاعي سیستم کې تر اټکل وړ سفر کوي. د پوځي صنعت په ډګر کې له خنجر او توپانچې څخه پیل شوې معرکې اوس تر منظم کمانډویي او لیزري قطعاتو او په نظامي ټکنالوژي کې د ډرون بریدونو ترسره کولو ته جوګه شوي. که امریکایان له افغانستان څخه د خبرو له لارې ونوځي، نو افغانان به یې د روسانو، انګریزانو او چنګیزیانو په څیر د زور له لارې وباسي. افغانان په جګړو کې عادت ماهر او کلک مقاومت کوونکي خلک دي. دوی ته له خپل دښمن سره جګړه کول یو داسې عادي کار دی لکه د دنیا نورو قومونو ته له مقابل لوري سره لوبې کول. دا موضوع اړوند د محترم صهیب هاشمي صاحب نظر او بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. په سر کې د القلم خبرنیون ټولو لیدونکو او ملګرو ته همکارانو ته او د دې له لارې نه ټول افغان ولس ته او بیا ټول اسلامي امت ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې موږ تاسو د افغانستان خلک په یو حساس تاریخي پړاو کې قرار لرو او زموږ د ملت او زموږ د هېواد اوسنی وضعیت دا ایجابوي چې باید موږ د یو بادرک او با احساس افغان په توګه باندې ویښ او بیداره واوسیږو. خپل ولس او د خپل ملت د نجات لپاره هره ممکنه لاره وکاروو تر څو د اشغال له غمیز نه خلاص شو او تر څو یو مستقل آزاد اسلامي نظام ولرو. او د همدې هڅو په لړ کې د افغان فعالینو په خوا د رسنیو کې د افغان فعالینو لخوا د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره کمپاین چې دوی افغانستان پرېږدي یا افغانستان را رها کنید یا get out of افغانستان هشتاګ دوی په د تېرې اونۍ کې دا کمپاین چلولی ده. اول کې خو دا زه یو لاسته راوړنه ګڼم د افغانستان د خلکو لپاره او د خوا د رسنیو د فعالینو لپاره دا یو ښه لاسته راوړنه ده. الله تعالی دې نور همداسې د لاسته راوړنو او بری او سره مل ولري. د دې هشتاګ باره کې دوه خبرې ډېرې مهمې دي چې په پام کې ولرو. اوله خبره دا چې دا هشتاګ او دا کمپاین د افغانستان د خلکو رښتینی غږ ده. دا هغه غږ ده چې په تېرو 20 کلونو کې د بندولو او د خفه کولو کوشش شوی ده او اوس هم روان ده. اوس هم موږ متاسفانه د افغانستان تش په نامه رسنۍ وینو چې هغوی دې غږ د کمرنګه کولو کوشش کوي او په مقابل طرف کې موږ ډېر داسې خلک وینو چې هغوی سړی ورته د بې وجدانه لفظ استعمالولی شي چې هغوی په دې هڅه کې ده چې دلته د بهرنیو شتون تضمین کړي او د بهرنیو شتون لپاره کمپاین کوي او هڅه یې دا ده چې دلته بهرنیان پاتې شي، بهرني عسکر بهرني پوځیان دلته پاتې شي چې دا د افغانستان د خلکو په حق کې لویه تاریخي جفا ده. نو اول ټکی چې ډېر مهم دغه دا ده چې دا د رښتینو د واقعي افغانانو غږ ده، هغه غږ چې د افغانستان ټول ملت ورپسې ولاړ ده او د دې ملاتړ کوي. او دویم شی چې زما په نظر د دې لپاره په دې مقطع کې مهم دی چې باید اشاره ورته وشي، هغه دا چې د افغانستان تېر 20 کلونه میډیا او د بیان د ازادۍ دعوادارانو دلته نه تنها دا چې د بیان ازادۍ ته احترام نه کړی بلکې د خلکو غږ او د خلکو هغه رښتینې نمایندګي چا نه ده کړې، بلکې دلته د پیسو او د اشغال تر سیوري لاندې هغه کسان چې هغوی صرف او صرف یوازې د بهرنیو د منافعو لپاره کار کوو، د افغانستان په خلکو باندې هر ډول ظلمونه کول، صرف د هغوی غږ پورته شوی ده، صرف د هغوی موقف پورته شوی ده، صرف هغوی خلکو ته اتلان معرفي شوي دي. او د افغانستان میډیا په تېرو 20 کلونو کې د افغانستان د خلکو په حق کې ډېره لویه جفا کړې ده، ډېر لوی ظلم یې کړی ده او دلته د خلکو د مظلومیت او د خلکو د دردونو د انعکاس لپاره هېڅ نه دي کړي. نو دا هشتاګ د دې ښودنه کوي چې الحمدلله افغانان په هر ډګر کې بیداره دي او اوس تر ټولو ښه زمینه دا مساعده شوې ده چې موږ د اشغال نه خلاص خپل آزاد اسلامي نظام ولرو د یو آزاد آباد او اسلامي افغانستان په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو اوریدونکو، دا و د نن خپرونه له ملتیا مو مننه کوم. هیله ده چې خپرونه مو خوښه شوې وي. د نورو سیاسي او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ په یوټیوب، فیسبوک او ټلګرام کې القلم چینل ولیکئ او د خپلې خوښې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. تر بلې خپرونې چې ستاسو خدمت ته حاضرېږم، په الله مو سپارم.